جل شانه په توفیق سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارکانه یو څه حصہ درته بیان کړ تر شوی جما باندې مو د الله تعالی په توفیق سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت مبارکه هغه متریو حد پر بیان کړو تر دې ځای رسیدلې وي چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دوی قبیله خلق چې وا غدل وا او بل قرا د دې دوی قبیله خلق ورته ورغولې وي او په ظاهر باندې دای مسلمان وي ایمان دغه د ظاهر اول چې یاره مش ایمان ورو وړه ده او په باطن کې بدای کې ایمان نه و دغه منافقین وي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یو څه خلک مطالبه کړ چې ته د مش سره یا رسول الله یو څه کسون افراد دغه ولزه د مش قبیله ته چې هغه لوټ شي د مش سره او د الله تعالی کلام ورته وشي او د دین احکامات دغه ورته وشي وي شاید چې د مش قوم چې کوم د مش قبیله دغه ایمان وروړي دغه مسلمان شي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیا یو څه کسون افراد دغه ور سره ولزل دغه مبین کړی وي چې په لاسه کسونه باندې مشتمله یو ډله د حافظونه دغه ور سره ولدل چې دغه سربرا ثابت ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا د سربراو نو دای لوړ بیا دغه کسونه د دې لاس کسونه سره چې د کیم د قرا او د عدل قبیله خلک وي دغه لاس افراد مسلمان چې کیمه صحابه کرام چې کیمه د دې سره غدر وکړ کله چې د لیحان زی ته ورسېدل په دې ځای کې دغه د مختلف قبیله د دغه مخالف قبیله چې کومه وي هغه سره یو ځای کړل او په دې باندې حمله وکړه سل کسون افراد روغل په دغه لاسه کسونه باندې حمله وکړه نو دغه کسون چې کومه دغه افراد د یو غونډکی ته زنه وخته او دغه کسونه کفار ورته ویل چې یاره تاسو تسلیم شئ تاسو ته امید امن دی خو عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه ورته وی یاره دا کفار د خیانتګر دي د خیانت کو د دې په قول باندې اس کله اعتماد وسیکنه دغه نوې ته تسلیم دي اخر د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په شمول باندې دغه صحابه کرام دغه ټول شهیدون شو صرف درې کسون دغه پته شو چې یو دیغه عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ او بل زید ابن دثنا رضی الله تعالی عنہ او بل خبیب رضی الله تعالی عنہ خبیب ابن عادی رضی الله تعالی عنہ دغه درې کسون دغه پته شو کفار بیا اوز ورته وکړل تاسو تسلیم شئ تاسو ته امید امن دیر کې د تاسو زنینا دادی مش په امن کې به وي چې تاسو کله ارکی شي جنگ ونه په دې کې د مشوره وکړه یاره دغه خلک چې کوم دي دغه خو بيخي ډیر او میش درې کسونه او کله دې سره میش جنگ ور سره وکی نو دغه جنگ ایس کله هم پیدا نه زکه چې دغه میش کامي او دې زیات نو یې دغه کدای شي امکان لري چې میش دې ته تسلیم شي او دې میش ته امن ورکو او دغه سو آزاد نو دې دغه سو وګړه نو دې درې کسونه مشوره وکړه او تسلیم شول دغه څه ته وروړه چرکی شول نو دل ته دیته فورا لسینه ور وته پولیسې په تړل باندې بنا په وکړه عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ هغه فورا حمله شروع کړه وای تاسو ته موالو چې دغه کفار دي د دې په قول باندې اعتماد بنه کې دا هیڅ کله هم د چا سره وعده سره نه رسېږي وای دا د اول خیانت نه جنگ ور سره شروع تر دې چې هغه مبارک هم په شهادت ورسول پوت شول دا دوا کسو دغه بندیون قیدیون او دغه دوا کسونه د زول سره دغه مکه مکرمه ته د کسونه بیت دا د لیحان د قبیله خلق دي کمی دغه دوا افراد خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ او دغه بل صحابه چې د سره ملګری دا په بندیونه کې زید ابن دثنا رضی الله تعالی عنہ دغه دوا مبارکین بندیون دي او دغه د زون سره بیت المکه مکرمه ته او قریش باندې په قیمت خاط دلته دغه دوا کسون تر ایسه پر دغه خلق چې کیندي دغه میدونه کې ایسه پر موجود دي
دا یې دغه میدون پریښه نه ده. هغه د مکې مکرمې ته خو خبر ورسېدلو چې داسې په صحابه کرامو باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ملګري باندې حمله کړې ده او په هغې کې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دغه هم پکې موجود ده. عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دغه مخکې ذکر کړی وي د احد په غزا کې. عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه د بیرغ وستین کې خلک چې کېمې د کفار د جانب نه دوا کسون د په تیره باندې دغه قتل شوي. نو هغه دوا کسون وړړل دا د صلفا زمن وي. صلفا یوه ښځه وه د بني کلاب نه، دا د هغې زمن وي. نو دغه د ده د لیدلو د کتلې دغه عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دغه دوا کسون د صلفا بچیون دغه قتل کړي وي چې دوی دغه بیرغ وستله. نو دغه صلفا دغه زنانه د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه چې کله خبره شوله چې دغه په دې ځای کې دای هم شهید کړه ده، نو د انعام ورته کشش ول او وی چې کله هم متصق د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دغه ساری متروري نو زبه دغه کاسته په انعام په جایزه کې د دې د کوپړی چې قیمت د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وی اول به ز شروع پکې وڅ بیا به دغه نه بعد د کوپړی چې قیمت دغه به د زار نه وتاډا کا او د ته په انعام کې به ورکړ. نو دلته چې کله د کفار مشرکین دغه خبره واردله نو هر یو مخکې منډواله یو په بل مخکې کېدو، ځکه د کفار اسه هم دنیا مقصد ده. د دې هغه دنیا د پوره هغه دنیا کې ایس هم نشته او دغه د دنیا خواهشات پیرا کول دا د مقصد ده. د مسلمانۍ دغه مقصد نه ده چې د دنیا خواهشات پیرا بلکې د الله تعالی رضا حاصلول دا د مقصد او د کفار دغه دنیا حاصلول دغه مقصد. نو دلته هر یو منډواله چې یاره دغه انعام دغه جایزه دغه زه حاصله کړ زه پیدا کوم ته پلوس نشي. په دې ځای کې چې کله دا ورسېدل د کفار دغه لیحان ځای ته او دغه صحابه کرام شهیدون وي، دا چې روغله عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه جسد ته دی ورنږدې کېږي. دلته یو بل کیفیت دغه ظاهر شو. عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کرامت الله تعالی دغه ظاهر. عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا وی په خپل ژوند کې دغه خبره کړې و چې زبې تر مرګ ورځې پورې یو مشرک تا وی اس کله هم نه لوس ویره او نه دته اجازه ورکړه چې دای متلوس وروړي. دغه قسم یې کړو چې نه به زه مشرک ته لوس ویره او نه به مشرک ز دون ته پرېږده چې دغه متلوس وروړي. او اس دلته دغه شهید ده دلته کفار ور درېمي او د جسد دغه رکول الله تعالی د جسد بیا هم محفوظ وساتلو او د قسم د شهادت نه بعد هم الله تعالی د قسم په ځای کې وې دغه کفار چې کله روغله او د جسد ته نږدې شول دلته بمبر روغله وې بمبر په دمره تعداد سره روغله کثیر تعداد سره وې داس لیدل شو لکه وریث شروع دغه بمبر باز رسالې لیکلې دي چې دغه تیرې غټه غټه بمبرې میشتو سره سرغړې بمبرې ورته وي دغه بمبرې روغله دغه روغله او د دکو جسد باندې دغه ګول دایره د چکر په وي دته اس کله هم یو کس جرأت نشي کړلای چې د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ جسد ته سکلوس وي ځکه ډېر بمبرې روغله. نو دلته کفار ورته اګ باغ شول وي دغه څه به وشوله دا خو بمبرې روغله دته خو سکور نشي کېدای نشي خوري. نو دوی مشوره وکړه چې یاره انتظار به ورته وکړي ترڅو چې کله تیار شي، ځکه چې کله تیار شي نو دغه بمبرې او هر ژوند د سوره د خپل ځاله د خپل ځای د خپل محل ته ځون رسوي. وای دغه چې کله تیار شي نو دا بمبرې به هم پسې لوړي شي نو میږي بیا پسې روشي او د 10 سار به دغه پرې. نو دوی انتظار وکړ تر دې چې کله تیار شو المشوم په دې اسنا کې بیا الله جل شانه وریځ وروسته یو سخت طوفان وروسته سلابینه وسره وروته دا ایبوي د وطن ټول خوسته. نو دا د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ جسد دغه او خوستلو دی به دغه د زون سره یو دغه وې د نن ورځې پر هم دغه څه غایب ده ایس پته ونه لګیدل چې دغه چیرې مختلو دې د واجنه عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته دفین الله ورته شي یا دفین الملائکه ورته شي الله تعالی دفن کړه. بس دغه ایبه یو او چیرته
خور دغه نه بسره ده یا فرشته د پر نو دا د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ جسد الله تعالی و داسې محفوظ ورنه وساتل او هغه کفار په خپل مقصد کې کامیاب نشو چې د نصر کړ